درنو لیدونکو السلام علیکم. پنجشیر کې سختې نښتې شوې دي. دواړه خواوې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په پنجشیر کې د طالبانو او مقاومت جبهې په نامه وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو رپورټونه یو ځل بیا ورکړل شوي دي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سکرټر بلال کریمي BBC ته په یو استولي پیغام کې ادعا وکړه چې طالبانو تېره شپه په پنجشیر کې پرمختګونه کړي او په وینا یې د خاوک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته ورغلې ده. او طالبانو ډیر تجهیزات او وسلې هم نیولې دي. د ښاغلي کریمي په وینا د پنجشیر اصلي دروازه هم طالبانو نیولې او په خبره یې په تیرو سريري ساعتونو کې د مقاومت جبهې د درې قمندانانو په ګډون د دې جبهې له 150 نه ډیر کسان وژل شوي دي. هغه طالبانو ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه وویل چې په تیرو سريري ساعتونو کې 4 تنه طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د ویان سکرټر بلال کریمي زیاته کړه چې د څو خواوونه په پنجشیر کې د مقاومت پر جبهې د محاصرې کړۍ تنګې کړې دي او ځینې کسان د تسلیمېدو په اړه ورسره اړیکې ټینګوي. خو د مقاومت جبهه وایي چې پنجشیر ته د ورغلو ټولو لارو کنټرول له دوی سره دی او سلګونه طالب وسلوال یې وژلي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د دواړو خواو ترمنځ د خبرو د دوام هیله څرګنده کړې ده. خو لاوروف ویلي دي روسیا اوس مهال د طالبانو او د دوی د مخالفینو ترمنځ خبرو کې د منځګړیتوب هوډ نه لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.